جبریل علیہ السلام ورته وایي ما سره یو فرشته راغلې ده چې هغه اسمان نه په لومړي ځل راغلې ده، دې نه مخکې هغه اسمان نه نه ده راغلې، اجازت غواړي. وایي داخل دې شي. هم داخل شو. فرشته ورته وایي چې زه خو راغلی یم، الله تعالی اختیار درکړی دی د دنیا ژوند دې خوښ دی که الله له ځئ، دنیا دې خوښه ده که الله ملاقات دې خوښ دی. اوس پیغمبر له دا یو قانون دی چې الله پیغمبر له د مرګ وخت اختیار ورکوي، دا د هغه یو عزت دی. نور پیغمبر ته چې وایي خدای له ځئ که دنیا، پیغمبر په دنیا بیا څه کوي؟ نو رسول الله مبارک حضرت جبریل ته داسې نیغ وکتل د مشورې په توګه، ملګری دی که هسې ورته وکتل. نو جبریل علیه السلام ورته وایي چې اختیار خو تاله الله درکو، ان الله یتشوق الی لقائک، خدای پاک ستا ملاقات ته ډېر شوق کې دی. نو اوس خوښه دې خپله ده. رسول الله مبارک فرمایل اللهم الرفیق الاعلی، اے الله ته زما لوی ملګری. وی زه پوه شم چې اختیار میلاو شو، مونږ یې غوښ نه کړو او الله یې خوښ کړو. او فرشتې دوی امضي لامرک، کار دې چالو کا. عائشہ بی بی فرمائی نور پوه نه شو، دا نیم آیات ولست اشهد ان لا اله الا الله ان للموت سکرات. ادا ګوته مبارک اسمان ته اوچته کړه، اللهم رفيق الاعلى، اللهم على الذين انعم الله عليهم من الصديقين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اذا ګوته مبارک اوچته کړه، یو خوشبو به محسوسه کړه. نور پوه نه شو، لاس مبارک یې ښکته روح لاړ. صحابو ته چې پته ولګېده بس صحابو باندې هیبت، حضرت علي بېهوشه شو او بېهوشه حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چاڑا شو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دماغ او دانگ او تورے واغشتو جماعت کی ادرید. وی منافقان ہوئی کہ رسول اللہ مبارک وفات شوے دے، اگا وفات نرے ادا اللہ ملاقات لتلے دے، لکہ سنگ کی موسیٰ علیہ السلام کو ہی تور تا اللہ ملاقات لتلے ہو. اور عزیب او کم منافقین چی وئی کہ رسول اللہ مبارک وفات دے ما پدی تورا بدی سر وئی کہ جانا میں وورے دل چی رسول اللہ مبارک وفات دے زب پوشا دا ما تورا پوشا یا غگ نکا والتجاڑی خلق التجاڑی التجاڑی. حضرت ابو بکر صدیق پس اطلاع لارا اراغی چراغی نیغ رسول اللہ مبارک کوٹے دننا یو صادر پہ حضرت جبریل چولے ہو، صادر اوچت کا اوچت ایک رسول اللہ مبارک مجور پریوت کل ایک وا صفیہ وا خلیلہ تبت حیا و میتا. اے زمان خوگا مرگری، اے زمان کلی توستا پا جن سخ کلے و پا مرگ سخشتے موہ نبوتو کا دغنو پا تندی مانے خکل کا او بار روت دا گل رزوان تقریباً 10 بجے ٹیمو بار چروتنو عمر دوے کین آغا نکین استے دا پالتا میراب کیوں دری دا ویلانے کو من کان یعبد محمدا
فإن محمد قد مات. د څوک د پیغمبر علیه السلام عبادت کوي هغه وفات شوی دی. ومن كان يعبد الله فإنه إن الله حي لا يموت. څوک د خدای عبادت کوي نو خدای ژوندی دی نه مري. او بیا آیات وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول دے اگر مخکم ډیر رسولان تلی دی دی بامری کدی وفات شو تاسو بپپوند واپس دے کفر تا بس خلق کوئی شو صحابه ہدایت خو مخکې نازلو موږ مانځه کې لستو خو يرشبه مو بس ټولو خلق ہدایت په خله لګیا دی وای زمارو لوی صدمه وا لګنه والا نه حضرت انس وای په کوم ورځ چې رسول الله مبارک مدینه ته راغی هر شهر خانو او په کوم ورځ چې رسول الله مبارک دنیا نه لاړ زموږ لاسونه لا د هغه د قبر په خاورو کې لیت پیټو چې ارس تیارو بیا هغه رڼا نه وه کومه رڼا چې به موږ لیده دغه ورځ هم تېره شوه ځکه جنازه به دوه درېو کسانو کوله چا وې مدینې مقبرې ته قبرستان ته وړو چا وې شام ته وړو حضرت ابوبکر صدیق په ما د رسول الله مبارک نوریدلی چې کوم ځای خدای پیغمبر نساو است دغه ځای ولا خدای خوښ کړي هم دلته دفن کو نو هغه ځای نه بستر مبارکه خوا کړل دی ولا قبر وکړ او د چهارشنبه شپې ته دفن شو ځکه دوه درې کسه متلل او جنازه بکول آخري جنازه حضرت ابوبکر صدیق کړي غسل ولا حضرت عباس ور کړي دی تریو دا غزوه د قسم او فضل ابن عباس اسامه ابن زید دا وسره انصارو کې یو کس وسره دی ولا غسل ورکړي غسل چې ورکاو وی جامع ته لري کو غسل ورکو کسره د جامع ورکو یو غیبی आवाज د کوټه د ګټ نراغه چې رسول الله مبارک سره د جامع سره لمبوي جامع بدل ورکوي یا چې کله دفن شو چهارشنبه په شپه حضرت انس وی مونږ سره خاورې واړولې بار روانو چاریا دې را سره وې حضرت فاطمه ولاړه وه مونږ لار کې ولاړه وه ما ته ویې انس خوند دې درکړه ډېره مړونه خوشحاله شو چې د خدای په رسول هم خاورې واړولې موږ غږ نه کوو زما وروڼو موږ له دا لوی درس دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته الله راولېږه دنیا پې روښانه شو اوسه پورې دا زموږ ایمان او اسلام د هغې د برکته دی دا دین د هغې د برکته دی اللہ پہ ډېر لویه گمراهي ختم کړه لویه تیاره پې رب العالمین ختم کړه او بیا چې کله د هغې د دنیا نه ضرورت ختم شو الله ځان ته وبلوله 330 کالو په عمر کې دغه رنګې موږ هم یو ځل د دنیا نه ځو رسول الله مبارک نه خو الله لوی کار واغېست هغه صحابو نه خو الله ډېر لوی کار واغېست موږ به څه کوو موږ نه به څه کېږي ای دنیا نه لاړل موږ له به سفارش کوي انشاءالله الله دې هغې سره موږ او د کوثر په غاړه باندې ملګري کړي